السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تعلیم المسائل دینی ادارې ډیر محترم اوریدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو به جوړ او خوشاله یاست. د صحت جامې به مو په تن وي. الله مو کامیابه او سرلوړې لره. دا چې د لوی اختر ډیر مبارکې شیبې ورځ سر ابولي پر نږدې کېدو باندې دي، او الله جل جلاله په دې عظیم ورځو کې پر خپلو بندګانو باندې دوه عبادات لازم کړي دي. هغه عبادات چې یو د حج په شکل کې دي او بل د قرباني په شکل کې دي، او دواړه ډېر مهم عبادات دي او ډېر جزئیات او مسائل لري. او زموږ محترم مسلمانان وروڼه په دې عباداتو په سلسله کې د ډېرو مشکلات سره مخامخ وي. لہذا لازم به وبلل چې د نن څخه روزانه د قرباني او اضحیې اړوند چې د دغه لوی اختر د عبادات څخه یو عظیم عبادت دا هم دی، باید د ورځې دوې درې مسلې د دې قرباني او اضحیې اړوند بیان کړو. لہذا نن زموږ د دې اوله مسله د قرباني اړوند دا ده چې د قرباني یعنی اضحیې حکم دا پر چا باندې کیږي، یعنی پر چا باندې اختری واجب او لازمیږي. د هغوی تفصیل د دې مسلې په باره کې باید دا ووایو چې زموږ د علمای احناف په نیز باندې د قربانۍ د شرایط څخه اول شرط دا دی، هر هغه نر یا ښځه هغه به مسلمانه وي. کوم چې قرباني پر لازمیږي اول شرط دا دی مسلمان به وي. لہذا پر غیر مسلم باندې قرباني لازم نه ده. دوهم شرط دا دی آزاد به وي، غلام به نه وي. او دریم شرط دا دی چې عاقل به وي. پر مجنون باندې هم د احناف په نیز باندې باوجود د هیڅ اختلافه اضحیه او اختری لازم نه دي. او څلورم شرط دا دی چې مقیم به وي، پر ځای به وي. لہذا پر مسافر باندې هم اختری او اضحیه لازم نه ده. دا چې د مقیم او مسافر د شریعت په اصلاح کې چاته وی کیږي، پر دې باندې انشاءالله تفصیلي بحث کو. او بل دا چې بالغ به وي. پر نابالغ باندې د احناف په نیز باندې د دلایل د روی څخه چې ورته وګورې راجح دا دی چې پر نابالغ باندې قرباني او اضحیه لازم نه ده. البته که پلار د خپلو پیسو څخه د خپل ماشوم زوی د طرف څخه قرباني وکړي، نفلي قرباني دا ادا کېږي، په دې کې څه حرج نشته. او بل شرط دا دی چې د نصاب خاوند به وي، د نصاب مالک به وي. نصاب څه دي هغه انشاءالله په دومره مسلو کې بیانوو. دا ټول شرایط هغه وخت دي چې د انسان سره د اختر د اولې څخه، مطلب دا چې د 10 ذوالحجې څخه بیا در 12 ذوالحجې یعنې در اختر د درېیمه پورې هر وخت که په چا کې دغه شرطونه راغله، په هغه وخت باندې پر د اختری یعنې وضحیه لازم ده. خامخا دا ضروري نه ده چې د اختر په اوله به که دغه شی و، یعنې مسلمان و، عاقل و، د نصاب خاوند او دغه بالغ و، نو پر د اختری څخه وروسته رالی نه کړي. یا که د اختر پر درېیمې د ماپښین یا د مازدیګر تر مابینځه دغه سړی ماشوم بالغ سو، یا مسکین د نصاب خاوند سو، مال پیدا کړي، یا دغه رقم مسافر رالی مقیم سو، نو پر دغه باندې اضحیه او قرباني لازمیږي. یا د نصاب خاوند سو، پیسې پیدا کړلې، یا لیونی و هغه جوړ سو. لہذا په دغه درو ورځو کې په هر ګړي کې که دی جوړ سو، دی په دې باندې مکلف دی چې دی به اضحیه او قرباني کوي. په دې اړه علامه شامی رحمه الله په رد محتار 6 ټوک 314 نمبر صفحه کې، او دغه رقم المحیط البرهانی 8 ټوک 455 نمبر صفحه کې، البحر الرائق 8 ټوک 198 نمبر صفحه کې د دې ټولو مسلو وضاحت ښه په تفصیل باندې کوي. والله اعلم بالصواب.